د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود وایي زما لپاره د ژوند تر ټولو خوشحالۍ جالبه او غوره ورځ. د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود ویلي د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد څخه یو جهان مننه چې موږ ته یې هم دومره وخت راکړو. هغه ویلي نن مې تعبیر په حقیقت بدل شو. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړئ، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. احمد مسعود وایي نن مې تعبیر په حقیقت بدل شو. نن سهار وخته چې کله له خوبه پاڅېدم تلیفون ته مې څو زنګونه راغلي ول. موبایل مې چې کله راواخیست سمدستي بیا پرې زنګ راغی. نمبر د افغانستان و، اوکې مې کړ. د جوړدازنه وروسته مې ترې وغوښتل وبخئ څوک یاست. ځواب یې راکړ د افغانستان منتخب دفاع وزیر یعقوب یم. ریکارډ مې شروع کړ، ځواب مې ورکړ وزیر صاحب جوړ په خیر یاست. ویې ویل شکر دی، ستاسو د الله جل جلاله څخه غواړو. د جوړدازنه وروسته یې راټول ډېر په تمنا مې زنګ دروهلی او ګران افغانستان ته درته د راتګ بلنه درکوم. راشه او په ګډه د افغانستان په ابادۍ کې راسره برخه واخلئ. پر تاسو د بیت المال پیسې مصرف شوي باید حق ادا کړئ. تاسو ته افغانستان ضرورت لري. راشه خپل هیواد ته ستا هر قسمه ضمانت درکوم. د مخکې په توپیر به دې څو چنده ستا زیات احترام قدر به مومي. هېڅوک به تاسو ته په کږو سترګو بد نیت ونه ګوري. هیله کوم هیواد ته راستون شه تر څو د افغانستان په سمبالښت کې حد نه زیات ضرورت موږ تاسو ته لرو. افغانستان مو ګډ کور دی او په شریکه به یې راپورته کړو. د ټولو خبرو د اورېدو نه پس مې ورته ځواب ورکړ چې ستا نه ډېره مننه کوم، ډېر دې متاثر کړم. نه پوهېږم چې زما احساس او ذهنیت به همدا اوس څنګه تعبیر کړم. وزیر صاحب ستا د کور ودان وي. دا ستا زنګ او دعوت راکول موږ ته ډېره انرژي راکړه. موږ به خامخا خپل هیواد افغانستان ته درګرځو. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د الله په امان تر بیا خیر چرې.